علما ذکر کوي وای ابن آدم وای اې د آدم بچي ستا عمر ګوره 3 ورځې په دنیا کې دا سوچونه مګه وجه رحمه به اتیش په کال عمري علما ذکر کوي ستا 3 ورځې عمر ده یوم مضى ستا عمر چې هغه ورځ وجه تیر شوله دویم ويوم انت فيه هغه ورځ چې ته پکې نن موجودي او دریم هغه ورځ چې په تا باندې بسبال راځي علما ذکر کوي یوم مضى هغه ورځ چې تیر شوله نو هغه ورځ کې هیڅ نه کېږي غیر د ارمان نه پرون چې تا څه کړی دي هغه دې کله شوی دي که خیر دې کله او شر دې کله کته ډیر ارمان وکي چې الله دغه ورځ ماته به تر واپس کې دا پرونی ورځ به تر واپس کېږي کدا ټول جمعه د ډالر وډکي او الله له ورګي چې الله دا والا او دا پرونی ورځ به تر تر واپس کړه دا رب العالمین عادت نه ده پرونی ورځ نه راګرځي پرونی ورځ پسې او تیر عمر پسې به صرف ارمان کې چې کاش پلانې ټیم می اسنه تر کله پلانې مقام اسنه تر کله چانس او مقام او من اسی تیر شولا نو د تیر عمر بارکه د تیر ورځې بارکه صرف تاسو ارمان پاتې دي او د ارمان علاوه نور څه نشته دي دویم دا سبانه ورځې یوم یاتي علی سبانه چې پته مونږ کوم ورځ راځي نو دا هغه اختیار د چا سره نشته دي تاسو سره د دې اختیار نشته دي چې سبا ته به پاتې شو کنه سبا له به تاسو نه راشي کنه سبا له به تمری او کنه پاتې کیږي با د سبانه ورځې اختیار هم تاسو سره نشته دي نو یو ورځ پاتې شو لا یوم انت فيه هغه ورځ چې ته پکې نن موجودي امدا ستا ورځ ده امدا ستا عمر ده د دین پیدا والا پدې کې نیک عمل وکا پدې کې الله راضي کا سبا د ځان مپریدا اسنه چې مرد باندې راشي او ګناګار د الله مخې له ورشي نو دا یو ورځ د ستا ژوندۍ نور عمرونه ستانشته په دنیا کې وعد نفسك في الموت ځان په مړو کې شمار کړي چې راځه مړو ما په کار دا و په دې څل وخت کلنې کې زمړوي 50 کلنې کې زمړوي الله له اضافه ژوندۍ راکړه زه په کار دا چې مړوي خو الله په دې ژوندو کې حساب کوي ما الله ژوندې کوي ما په کار دا چې الله رب العالمین د ځان راضي کما نو دا عمر ژوندۍ وخت دا یو غنیمت وګڼي یو چانس وګڼي دا یو موقع وګڼي چې الله رب العالمین موږ ته راکړي دا په کار چې موږ مړوي خو الله په موږ باندې احسان وکړي چې دا عمر راکړه په دې کې نیک عمل وکړه په دې کې الله رب العالمین د ځان ناراضي کا چې د سبا الله رب العالمین مخه ته ورځي نو دا سوچ تاسو سره موجود چې الله رب العالمین مې ناراضي وکړه آیا الله رب العالمین بما جنت ته داخله یو که جهنم ته آیا په ما باندې پر دې حق شته کنه نو دا سوچ او فکر د هر مسلمان سره پکار دی چې دا سوچ او فکر وکړي ځان سره کله چې دا سوچ وکړه دا خپل عمر دې را تقسیم کړ 3 ورځې ته نو ستاسو په دې دنیا کې یو مزید ژوند شي چې به بس تاسو سوچونه نه فکرونه به نه غمونه به نه چې سبا مرګ دی د مرګ ته تیارې کوم د دنیا نه تیرېدل پکار دی او دنیا چې الله رب العالمین ارچا دا ور کوي څوک دولګي نمرې عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داوي واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما دا وګړه سراوني ولا او فقال ویلي چې كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ويا ابن عمر په دې دنیا کې د څه ژوند تیر کا ناشنای او د لارې تیرېدونکي د څه ژوند تیر کا یو سړی چې دې کلی تراشه او ناشنای او د دې کلی نزي نو هغه د څنګه کې چیرې په دې کلی کې ځان له کور جوړم او دا کوم څه سبا ته سما نو هغه په دنیا کې د دنیا ژوندۍ له فن ورکه چې په دنیا کې آبادینه شروع کی او د خپل عمر په دې کې مصرف کی وای عبد الله بن عمر به ویلي خپل شاګرد مجاهد ته وای هغه ته به څه ویلي واذا اصبحت فلا تنتظر المساء ويكنه چې د سار د پر د ماخام انتظار مکوا چیر سماش او زما ماخام ته ورسم چې دې شه د ماخام نه مخکې په خبره مرګ راشي او به ته وای واذا امسيت فلا تنتظر الصباح کله چې د ماخام کو ور به د سات انتظار مکوا سوچونه مکوي فکرونه مکوي دا امیدونه کم کوي دا عبد الله بن عمر د خپل شاګرد ته ویل چې د ژوندۍ اختیار کا چې کله د سار پر د ماخام انتظار مکوا چې ماخام د کله سار انتظار مکوا وخذ من صحتك لمرضك نن تروغي سبب د من مرض راځي نن په دې صحت کې عمل وکړه رب العالمین د ځان راضي کا سبب بیماری الله رب العالمین منش راضي کوله د ځان نیک عمل بنش کوله نن مخدا ومن حياتك لموتك من جند سبب پتا باندې مرګ راځي په دې جون کې الله رب العالمین راضي کا چې سبا له به تمانه مرګ راشي او به ارمان نه کې نن الله رب العالمین موږ مقرره کړی دا ډیر خلک دی هغه په قبرونو کې پراته دي
الله رب العالمین موږ له مقرره کړی د چنن الله رب العالمین د ځان راضي کو دا عمر عبس تیر نکو دا وخت عبس تیر نکو وخت ضایع نکو